پیسې چې ما درکړې وې هغه راوړه. دا پیسې څه شوي دي زما په صدرې خو ما درته پیسې اچولې وې. دا ولې؟ دغه چې د بکس ټولې پیسې مې راواخیستې. ای ښځې دا زما په جیب کې پیسې وې دا چا کښلې دي؟ زه څه خبر یم ستا په صدرې زه څه خبر یم دروس مې ستا د صدرې څه شی کښلی دی چې اوس راته وایې. څنګه ته نه یې په خبره په کور کې زه یم که ته یې؟ ما پر دغه دسته درې ځړولې وه پیسې چا یوړلې؟ بل ځای به دې ورکې کړي کور خو یې چا نه دي اخیستي نه ما لیدلي دي نه مې ولاکه لاس ورولي. بل ځای مې نو چیرې ورکې کړي دي بل ځای مې دې ورکې کړي زه ستا ته غواړم ولاکه دې یو قدم پرېږدم چې زما پیسې رالکې په کور کې پیسې ورکېږي ته ښځه یې څلېرویشت ساعته په کور کې ناسته یې. یو تولې پر ما بدګماني کوه ما ولاکه لاس لا ورولي. څنګه پر تا بدګماني نه کوم په کور کې پیسې ورکېږي او ته راته په دې وخت کې د کور وباسمه. زه نه یم خبره زه نه یم خبره. ما باندې راغورځې پیسې دې خپله ورکې کړي دي ما ولاکه لاس لا ورولي دغه دې پیسې چې نورې ما ولاکه لیدلې چا نور راوړې ولاکه دې یو ګام پرېږدم څنګه ته نه یې په خبره؟ زه څه په خبر یم چې نه ده کمه کمه په کور کې ناسته یم د پیسو ته نه خبره یم د صدرې نه خبره پر دغه ځای صدرې زړېږي پیسې مې نه ورکېږي دا کور دی که کورکی دی؟ نه یم خبره. چا به کوله هر څه زما پیسې راوړه هر دی چې دوی ایښ دی هر دی چې پټ کړي دي راوړه. ما ولاکه لیدلې دي ولاکه مې ولا ستا د پوسته یې جوړې کړم یوه یې ورکړي ولا د پوسته جوړه کړم ما نه دي لیدلي. سلام علیکم رئیس صاحب اجازه ده؟ وعلیکم السلام مهرباني وکړه راځه. یو نفر راغلی دی د نور محمد په نامه رئیس صاحب ستا سره کار دی. نور محمد ورسره پرېږده. ستړي مه شئ ورکه څنګه یاست ښه یاست جوړ ورغاست په خیر یاست خیراتې په خیر یاست؟ امر کوئ نور. رئیس صاحب زه انجینر اجمل راواستولم سلامونه یې ویل تا هغه ته ویلي وه چې موږ په خپل دفتر کې یو نفر کارکوونکي ته ضرورت لرو. زه غواړم چې ستاسې سره د لې کار وکړم. د 12مه سیم په سفارغ یم اوس راغلی یم غواړم چې د لې پوهنتون ووایم. په کور کې اقتصادي مشکلات ډېر لرم. پلار مې راته وویلی چې هلته کار کوې نو پوهنتون ویلی سي او کار نه کوې ما ته پیسې نه رالیږې نو د لې پاته سي. نو زه غواړم اوس چې ستاسې سره د لې کار وکړم. سی وي مې د ځانه سره راوړې ده. رئیس صاحب سی وي ما جوړه کړې ده دغه زما سی وي ده رئیس صاحب. وبخښئ وروره سی وي د ځانه سره واخلئ. کوم نفر ته چې موږ ضرورت درلودی هغه نفر موږ ونیوئ. که ضرورت پیدا سو بیا به زه انجینر اجمل ته ووایم تاسو ته به خبر درکړي. رئیس صاحب په مخه مو ښه خدای مو مل شي. بل وطن ته نظم بل وطن ته نظم چې میار دلته دی بل وطن ته نظم چې میار دلته دی ای سرې شونډې شرابي سترګې خمار دلته دی سرې شونډې شرابي سترګې خمار دلته دی. یاره جان ما جانت یې والله په هر شي کې بخت لري پوهېږې موږ بخت نه لرو د خدای دوست وایي یو ځای چرګه ووایي پر یو کوډه ولاړه وه دورې دورې شوم پیزان مې ستړی کړ چې چرګه مې ونیول چې وایي د شاته خوا تراب سړی څه کیسه ده پوهېږې چې ګورم سانیمات کاکو دی پوهېږې وایي د راته ولاړ دی وایي ول دا څه کوې باره مې څنګه ځان خلاص کړي پوهېږې
داسې مې ځان اخلاص کړي خدای دوسته ما ورته ویل ما دا چرګه مې کتل چې دا نر دی وایي که ښځه پوهېږې سجامات کاکو خدای ساده سړی دی وبهېږې بلا داسې روان شو وجره ده ودرشاګو د چرګانو نر و ښځه ګورې وبهېږې یاره جان ما د پوهېږې دا ووایه چې ته څنګه په خپل عمله کې بریالی شوې پوهېږې بل ځای نو چیرې دي تورجانه د پلار جیب مې وولئ څه وایې ته د هغه چې زمري کار آفرین کړی شاباس ډېر ښه کار دې کړی دی د پلار جیب یې ووالي ته نه شرمېږې دې ته ګټه وایه ای راته وایه دغه ته څومره نې ووایه ها دغه ته ګټه وایه پرېږده ګټه دغه څه چې تا پوهېږې پرېږده وپوهېږې ته څوک یې ګرده فساد په تا کې دی ګرده بیا پوهېږې سره نه کوم عجیبه ده چې تا پوهېږې بیا نه کوم چې تا پوهېږې زیاته چا ولاکه د لارې ایستلی دی بېرته بیا نه کوم پوهېږې بله وایه پر دغه باندې کوو په خدای چې بله ورځ دې دلته ووینم پرېږدې دې ماته زما زوی تا د لارې ایستلی دي ټول فساد په تا کې دي بعدې ورځ د بله ورځ تا په دغه ځای باندې ووینم څه سوداره چېرې ولاړې یاره جان ما د پوهېږه په پلار مړ جو اخسو ټکور ټکور دې قرباني وای درېده اوس ستا پلار یاد نه وایه پوهېږې چېرې مو د ونې وخت ورکوي پوهېږې سره
څه څه زما پلار څه راته خو بیا څه نه ویلي پرېږده پوهېږې څه له راته به ووایه پوهېږې لکه عمار پر طلاقه راووتې د خدای دوست تا خو ځان بریالی کړو چې واخېستو د پښو خاورې دې کړو پوهېږې ولې څه ویل تو که نه وویله یاره دا خبرې مه کوه پوهېږې پر تورجان در اوسه چا لاس نه دي پورته کړي پوهېږې که ستا پلار نه وای واجره د وینو واله به دلته پوهېږې بهېدلی یاره تورجان ته داسې به ګیل په سترګه مه ګوره پوهېږې ستا توران په خاطر ما ستا پلار ته غږ ونه کوي پوهېږې ول د ده سره به لا مه ګرځه پوهېږې زه ځمه ځان مان به دا سره ټکور کړم د خپل لاسونه هم د کاره وایسته پوهېږې هر ځای ته چې به ورغلمه ول زموږ نفر پوره سوي دي ټول ښار مې وغوښتی ځینې ځایو ته چې به ورغلم خلکو به سوي راڅه واخیستله مسخرې به یې راباندې کولې نور زه مجبور یم چې ولاړ شم کور ته دلته خو کار نه سو راپیدا صبر وکړه یاره خدای پاک مهربان دی او کار مار به پیدا سي داسې ژر مه مایوسه کېږه ولې نه سم مایوسه دا 12 کاله خواري ما د چیش دپاره وکښل چې ورسم د پلارو مخ ته به زه څنګه ورځم هغه به راته وایي چې 12 کاله دې خواري وکښل بېرته ما ته دغسې رالې ته رښتیا وایه یاره زموږ ډېری ځوانان د داسې مشکلات سره لاس او ګرېوان دي کاشکې زموږ په ملک کې کار او کسب وای ولې به مو ځوانان داسې سرګردانه وای یو ځای چې کار وي هغه هم په واسطه او په خپلوي سره پیدا کېږي السلام علیکم دوست محمد کاکو وعلیکم سلام ستړی مه شه په خیر یې ښه سره ژوند په خیر د کراري د صحت خیر ښه د خیرات ژوند په خیر د ښه خوی دوست محمد کاکو زما پیسې څنګه کړلې در وړه مې ملکېږم نه څنګه وږي خلک یاست د 2 ورځو طاقت نه لرئ صبر وکړه دا څونې وخت سو غنم دې وړي او پیسې تر دا اوسه نه دي راوړې څه وخت به یې راوړې ځه دا په تا پورې اړه نه لري ما دې د پلار څخه غنم وړي دي هغه ته پیسې ورکوم ځه چې بیا دې ونه وینم پر دې مځکه څنګه خلک دي